اللہ جل شانہ پا انکسار و پا توبہ و پا عاجزے اللہ خوشحالی کی دیر زیادہ، پا تکبر و پا نتوبہ بانے اللہ خبگی، اللہ توبہ بانے دمرا خوشحالی کی۔ حدیث مبارک کی جو واقعہ رہا دی جدا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دور کی دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم کی یو انسانو چی دیر زیاد بدعملو طول کلیو علاقہ داغد حرکاتو نو داغد بدعملون تنگو دا چا بیزتی کول چا لکنزل کول دا چا تسو نقصان او چا تسو نقصان خلق دی تنگ شو نو خلق رال موسیٰ علیہ السلام تا چی موسیٰ علیہ السلام دا دن خو مونگ دی زیاد تنگ شو نو مونگا مجموعی طور بانے قوم دا دن تنگیو دے مونگ نور نشو برداشت کولے پا کلی کی دے مونگ دا خاریو دا کلی نے اوباسو نا پختانوی پا تنگ شی نو پا جنگ شی نو کلی نے بار کا دا خار نے بار کا او دا خار دروازے اور پسے بند دکڑے چی بیا رانشی دا اللہ قدرت او دا اللہ نظامو دے لاڑ روان دے یو دشت و زنگل کی دے بیمار شو او بیماری سخت شوا نو پریواتو چی پریواتو حالاتی خراب شو دا مرگ حالت تا نزدی شو دا خیڑ اختاو قتل گسڑ اختاو قتل گیر چاپیرے ہو قتل اس سوک نشتا نہ پلاشتا نہ رورشتا نہ عزیزتا نہ تربورشتا نہ گوانڈیشتا سوک نشتا او دا مرگ وقت شروع شو نو دبارا ہو قتل او پدغ حالت کی دا مرگ حالت تے دوے یا الہ العالمین اے دا تمام کائنات مالکا زدم رب عمل ہوما دم رب کردار ہوما چیزا کلی و علاقی والاو دا کلی راویستم دا خار دروازی را پسی بند کڑی لیکن عجیبہ سوال کئی وہ اے الہا اے زمان معبودا کلی والاو خراویستم دروازی بندی دی لیکن یو ستا در دے ستا دروازہ دا چا کلو دا یا اللہ کے چر زمان پا نبا خلو باندے زمان پا گناہونو نماف کولو باندے ستا خدای غٹی گی نو یا اللہ ما بخا کہ زمان جنت تا پتلو باندے ستا جنت تنگی گی یا اللہ مال جنت مرا کوا لیکن اے اللہ کہ چر زمان پا دوزخ کے غرزولو باندے ستا خدای کے فرق را دی نو یا اللہ ما دوزخ کے واچوا لیکن زمان یقین دارے اے اللہ زمان یقین دارے چہ زمان ستانا بغیر بل در نشتا بل اثر نشتا یا اللہ زمان دا طول گناہن نتوبا لیکن یا اللہ ما سر دی وقی سوک نشتا دا الفاظ وی او روحی پروازو کا وفات شو دا وقت بد عملا دا وقت بد کردارا فاوحى اللہ الى موسیٰ اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا جبریل لاؤ لے گا وے موسیٰ ان ولیم من اولیائی زماد دوستانو نے یو دوست قد ماتا زما پا دوستانو کی یو دوست وفات شوئے دے بنی اسرائیلو تا اعلانو کا چھ سوکم دخپلو گناہونو معافی غواری او سوکم مان جنت غواری موسیٰ علیہ السلام تم لارشا بنی اسرائیلو کا اعلانمو کا چھ چاہ زماد دی ولی جنازہ اکڑا زبد آگا بخنکو موسیٰ علیہ السلام اعلانو کا ویدہ اللہ پا اولیو کی ولی وفات شوئے دے او اللہ فرمائی چھ چاہ دا آگا جنازہ اکڑا زبد آگا بخنکو چاہ والا غسل کی شریک شو جنازہ کی شریک شو زبد آگا بخنکو موسیٰ علیہ السلام روان شو بنی اسرائیلو پس ٹول روان شو کمزے کی دے فلان کی دشت کے بروت تے چراغ موسیٰ علیہ السلام چوکا تھا بنی اسرائیلو کا تھا نو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی موسیٰ علیہ السلام داغ نہ دے داغ بد کردارا بد عمل نہ دے
چې د کرتوتونه او د بدعملونه مونږ تنګ شي او مونږ رابار کو او الله وی دا زما ولی دی زما دوست دی دا څنګه ولی دی المعترض یعترض معترض خو اعتراض کوي کنه ټول عمر کارونه چې کم دی دا فارسی یو شعر دی کار شیطان میں کند نامشولی کار شیطان میں کند نامشولی گرولی ای نست لعنت برولی وی کار بد شیطان کی نم بزان تو ولی علی ز بزرگ ما کارونه بد شیطانه دارا می توپ گئی او نم بزان چې کم دی د ولی علی که ولی داسې وینو لعنت برولی پدا سے ولیان دی لعنتی کار شیطان میں کند نامشولی گرولی ای نست لعنت برولی موسی علیہ السلام عمر یان شو الله ته التجا وکړه الها دا خو هغه بد عمل دی هغه بد کردار دی چې د بد کردارې نه د بد عملې نه خلق تنګ شیو دی بار کړو یا الله دې ستا څنګه ولی دی جبریل بیا راغی موسی علیہ السلام ته وی موسی الله سلام فرمای او د سلام نه بعد دا وی چې دی خو یو د سفر په حالت کې شو د کلی نه بار شو قوم د کلی نه بار کا بے کسی دا په بے کسی کې د باندې کله د مرګ وخت راغی د غیر چاپه پلار نشتا زوی نشتا رور نشتا بچی نشتا ایس نشتا د ماتو کته او دغه وخت د ماته توبه وستا موسی علیہ السلام وعزتی اما دې په خپل عزت قسمی وجلالی زما دې په خپل جلال قسمی وعلو مکانی زما دې په خپل اوچت شان باندې قسمی کچره دغه وخت کې د معنا د تمام دنیا د انسانانو متعلق د بخنه سوال کړي وي د تمام دنیا څومره انسانان دي د ټول انسانانو متعلق د معنا د بخنه سوال کړي وي لغفرته ما به د پوج ټول بخل د پوج دیوجنه د مایت مندو اللہ جل شانہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو توبو الاللہ اللہ تا توبو باسے آو توبہ سنگا توبتا نسوحا رشتنی توبو